د نورستان او بدخشان ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 212 عرضپاڼو او دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د کابل ولایت د نشه یي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایي محکمې لخوا 2 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د ننګرهار ولایت د حقوقو امریت په 2 اونیو کې 155 عرضپاڼو او دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د فراه ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 132 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 183 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 118 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 214 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 150 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 198 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 200 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 92 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 190 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 102 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 315 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 301 وثیقې هم اجرا کړي دي. د دایکنډي ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 119 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سرپل ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 153 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 224 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 315 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 290 وثیقې هم اجرا کړي دي. په غزنی ولایت کې پر 2 تنو مجرمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د ننګرهار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 490 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 204 وثیقې هم اجرا کړي دي.